اوس دا څوک چې په نیغه لار دي د دوی بل فضیلت بیانوي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا او دغه شان من ګرځولی یې تاسو امت غوره دا امت غوره دی نو ځکه یې ورله غوره قبله ورکړه امة وسطا یعنی تاسو ما قبلې د ابراهیم علیه السلام ته ولې راوړولې ځکه چې تاسو غوره امت یې او وسط دا په عربۍ کې غوره ته ویلی کېږي یو اعلی شیز ته ویلی کېږي عرب وی قریش اوسط العرب نسبا و دارا د نسب په لحاظ سره قریش اوسط العرب دي څه مطلب دی غوره عرب دي نو دلته یو معنی ده او دا مشهوره معنی ده او ځکه د مازدیګر لمونځ ته الصلاة الوسطی ویلی کېږي غوره لمونځ الصلاة الوسطی ورته ویلی کېږي او هغه د مازدیګر لمونځ دی بعضې روایتونو کې راځي عدله او آثارو کې یعنی تاسو عدل او انصاف والا امت یې بعضوی معنی دا ده امتا وسطا یعنی تاسو په منځ د افراط او تفرید کې نه زیاتې کوئ نه کمې کوئ دا ټولې خبرې صحیح دي دا ټول عزتونه الله دې امت له ورکړي دي الحمدلله چې الله په دې امت کې موږ پیدا کړي غوره امت عدل والا امت او افراط او تفرید په منځ کې دا امت ته معتدل نه زیاتې کوي او نه کمې کوي لتكونوا شهداء على الناس د دې دپاره چې تاسو شئ ګواهان په خلکو دا غوره امت دی ولې ول الله دا غوروالی ورکړی دی عدل والا دی ولې ول الله دا صفت ورکړی دی چې دوی ګواهي وکړي په خلکو باندې کله د قیامت په ورځ ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي رسول ګواه پتاسو یا او شي رسول پتاسو باندې ګواه حدیث کې دې راځي امام احمد راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې قیامت په ورځ به یو پیغمبر راشي د الله مخې ته ومعه الرجل او په ټول قوم کې به صرف یو کس ملګری هغه به ورسره روان یعنې هغه دومره دعوتونه چې کړي څو ملګري به پیدا کړي یو ملګری والنبي ومعه الرجلان یو نبي به پکې راشي هغه سره به دوی بعض سره به ډېر نو بیا به الله د دغه قوم نه تپوس کوي هل بلغکم هذا د تاسو ته تبلیغ کړی دی دین در رسولو الله ته دې هر څه پته ده خو د حجت ته قایمولو دپاره دا کارونه کوي چې څوک دا اعتراض ونه کړي چې الله موږ ته خو پته نه وه او موږ انصاف ونه لیدو او موږ حق ونه لیدو هغه به وایي چې لا یا الله ده موږ ته ستا پیغام نه دی را رسولی دغه د پیغمبر دشمنان چې کوم دي هغوی به وایي چې یا الله دې پیغمبر موږ ته ستا پیغام نه دی را رسولی نو الله به دې پیغمبر ته وایي هل بلغت قومک تا خپل قوم ته تبلیغ کړی زما پیغام دې رسولی هغو ته نعم هغه ورته وایي چې او ما رسولی وی من یشهد لک په دې به تاله څوک ګوایي وکړي نو هغه به وایي چې محمد و امته محمد صلی الله علیه وسلم او دغه امت هغوی به په دې خبره ګوایي کوي فيدعى بمحمد صلى الله عليه وسلم وامته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه امت ته आवाज وکړي یا راو به غواړي نو تپوس به تیوشي هل بلغ هذا قومه دی پیغمبر خپل قوم ته پیغام رسولی فیقولون نعم وی بچیاو ورپسې بل سوال وما علمکم نو تاسو ته څه پته دی چې د پیغام رسولی دی او دا سوال زړه ته راځي
کنه تاسو ته څه پته ده چې د پیغام رسولی دی؟ جواب سبحان الله وی به چې جاءنا نبینا موږ ته راغلی و زموږ نبي فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا نو هغه راته ویلي دي چې ټولو پیغمبرانو پیغام رسولی دی. فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. رسول صلی الله علیه وسلم د الله د خبرې مطلب هغه وی دا دی چې تاسو په خلکو ګواهي ورکړئ او بیا به رسول صلی الله علیه وسلم په دې خلکو ګواه شي او ګواهان به د قیامت په ورځ ډېري. یو قسم پکې دا دی چې انبیا به هم ګواهي ورکوي او زمونږ دا امت به په تیر شوو امتونو باندې هم ګواهي ورکوي. نو څومره اوچت مقام الله موږ ته نصیب کړی دی او په څومره اوچت امت کې پیدا کړي یو. ځکه حدیث کې راځي چې کله یو جنازه تیره شوه او خلکو د هغې بد ووي رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبت. یو جنازه تیره شوه خلکو د هغې صفت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبت. عمر وی یا رسول الله یعنی څه باره کې تاسو وایئ چې وجبت؟ ما وجبت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي هر مسلمان چې مړ شي او څلور مسلمانان د هغه په باره کې ګواهي وکړي د خیر د ده دپاره جنت لازم شو. نو دا د خوشحالۍ خبره ده که نه؟ خو د یېرې هم ده چې څلور یې ګواهي وکړي یې بد ووایي جهنمي شو. دې ته صرف مه کښېنه چې یاره یو څلور کسان به زما صفت وکړي او دا هغه صفتونه نه دي. ګورئ فایده خبرې سره خبره جوړه شي چې زه اوس وایم چې زه به خلک پوه کړم چې په ما به صفت وکړي. زه به ورته چې زه مړ شم په ما به څه وکړئ؟ نه، هغه صفت چې د زړه او د ضمیر نه راوځي. یو سړی په مشرق کې دی ته په مغرب کې او ته صفت کې داسې صفت پکار دی او د دې دپاره به داسې ژوند تیرې چې د دې خلکو په کار راشي د دې خلکو خیرخواهي وکړي. او که دغه کوټه کې ناستې سهار ته وځي او د شپې ورته راځي او د شپې ته وځي او سهار راځي او صرف نفسي نفسي او صرف خیټه و ما حوله خیټه و په خوا او شا کې تاویږي نه تاویږي نه. نو بیا دغه صفتونه څه ووایم؟ کله چې سړی دینداري وکړي او خیرخواه شي د امت نه دی چې مړ شي انسانان خو پرېږده په ده پسې اسمان او ځمکه هم جاړي. خوشحالي خبره دا دی وی فقلنا وثلاثه وی مونږ وی چې رسول الله که درې وی درې وی فقلنا واثنان یا رسول الله که دوه کسان ګواهي ورکړي وی واثنان چې دوه مؤمنان موحدین دی مؤمن په باره کې دا وایي چې د دینداره سړی او صفت ورکوي دی به الله جنت ته بوځي. نو یو حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې انتم شهداء الله تاسو د الله په ځمکه کې ګواهان یې د الله تاسو به ګواهي ورکوئ. نو دا فضیلت دی د دې امت. اوس ګور الله حکمتونه بیانوي چې ولې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوله کې ووایي چې ته بیت المقدس ته مخ که او بیا ورته څه ووایي کعبې ته مخ که. نو کعبې ته خو د هغه مخ وو د اول نه په هغه کعبې ولې نه پرېښودو؟ په کې ډېر حکمتونه دي. الله وایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او موږ نه ده ګرځولې قبله هغه چې وي ته په هغې باندې. د قبلې د بدلېدو حکمت چې هغه امتحان دی إلا لنعلم من يتبع الرسول مگر د دې لپاره چې راښکاره کړو موږ هغه څوک چې تابعداري کوي د رسول ممن ينقلب على عقبيه د هغه چا نه چې اوړي په خپلو پوندو باندې
د دې دپاره الله دا اول هغه قبلې نه رسول الله وسلم دې ته راواړه چې د چا پته ولګي د تابعدارو پته ولګي او هغه په کوم راښکاري چې څوک چې په پوندو باندې به وړي په پوندو اورېدو څه مطلب دی انکار وکړي تابعداري نه کوي د الله رب العزت د امتحانونه هم ناشنا امتحانونه او دا ډېر ګران کار و راوي شي عبدالله ابن عباس روایت هغه وایي چې اولنۍ نسخه چې قرآن کې راغلی هغه دا ده قبله منسوخ شو نو ډېر ګران کار دی چې د یوې قبلې نه اکدم ته بلې ته اوړي نو په دغې کې د خلکو پته ولګېد وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أو خامخا يا أو يقينا دا خبر خامخا گرانوا مگر پاک کسانو چې الله ورته هدایت کړی دی هغوی ته هېڅ ګرانه نه نور دا خبره ده ګرانه خو چې یو سړی د الله او د الله د رسول تابعداري نو هغه ته نه ده ګرانه الله اکبر هغوی ته خو یعنې عبدالله بن عمر وایي چې خلک اوس موږ دا روایت ذکر کړو که چې د سحر په منځه کې خلک په مسجد قبا کې ولاړو مخې کم طرف ته شام طرف ته او په دې کې یو کس راغی یو وی زه ګواهي کوم د دې خبرې چې رسول وسلم باندې قرآن نازل شوی دی الله ته امر کړی چې کعبې ته مخ په دقه ځي کعبې ته مخ کړی د داسې ځوانان الله پیدا کړي او دا دې سوچ مه کوو چې دا آسان کار دی دا سړی چې کله به پوس قالین باندې ناست او صرف خبره اوري دا ورته ډېر اسانه ښکاري موږ دې بعضو ته زارش نه شي چې لکه ته دا یعنې دا خو اوس دوی په صحیح قبله باندې وو که په غلطه باندې وو په صحیح باندې وو خو بدله شوه موږ یو سړي ته وایو چې دا کار دی غلط دی پرېږده وی خلک به څه وایي خلکو نه مراد څوک دي کلیوال بس دغه یو څو خلکو نه دی مجبوره دی چې باطل نشي پرېښودی او په حق عمل نشي کولی نو دا ډېر ګران کار دی ګورې ځکه الله وایي چې دا ګران دی خو په مؤمنانو نه یو سړی راغی یو او ما د رسول الله وسلم سره مونځ وکړو د کعبې ته مخ په پاکه منځه کې دوی راګرځېدلي دي د هغه راګرځېدو طریقه موږ ذکر کړې وه سوالاتو جواباتو نشست کې څنګه یې مخ ګرځولی عادل صاحب مخ به څنګه ګرځولی ستا ذهن کې څه دي بارك الله فيك لکه اوس زما زه چې ناست یم او زما شا قبلې ته ده نو د امام مخه دې طرف ته راولاړ دی دوی داسې تاو شو نیم جوماته پورې نو امام ورسېد منځ ته او د نور جومات ورسره هم تاو شو پوه شوې که نه نو د اکثرو په ذهن کې دي چې دوی تاو شو پوره راتاو شو نو امام خو شاته پاتې شو امام بیا کوم ځای کې پاتې کېږي دې ته دې سوچ نه و او دا د اکثرو ذهن کې چې دوی چې را مخ اړولی خو ډایرکټ دوی تاو شوي دي چې ډایرکټ ته تاو شي مخ واړه نه امام کوم ځای کې پاتې شو امام خو شاته پاتې شو اخرنی سب څه شو اولنی شو نو ځکه دوی داسې نه دي تاو شوي چې په دې ځي مخ اړولی دوی تاو شوي داسې دي چې نیم جوماته پورې تاو شوي نو چې نیم جوماته پورې تاو شوي دي نو دا صف لاړه هغه ځي ته امام لاړه هغه ځي ته نو هغه خپل ځي ته ورسېدو نور صفونه هم برابر شو ورسېدی که نه ښه